د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. د ګوانتنامو په زندان کې د امریکایانو وحشي سلوک او په اړه یې د مولوي محمد نبی عمري نظر او خاطره در سره شریکوو. هیله ده تر پایه را سره پاتې شئ. مولوي محمد نبی عمري چې اوس مهال په قطر کې اوسي، د طالبانو د سیاسي دفتر غړی، د مذاکراتي ټیم غړی، د بندیانو د تبادلې کمیټې مشر او د سیاسي دفتر په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو او بهرنیو موسسو سره د اړیکو د څانګې مشري په غاړه لري. د طالبانو د حکومت تر ړنګېدو وروسته مولوي محمد نبی عمري د 2002 میلادي کال په سپټمبر میاشت په خوست ولایت کې د خپل کور څخه د امریکایانو په چاپه کې په ډیر وحشت سره ونیول شو او بیا د بګرام هوایي ډګر ته انتقال کړل شو، چیرې یې چې یوازې یوه نیمه میاشت وخت تیر کړ او سمدستي د کیوبا بدنام زندان ګوانتنامو ته انتقال شو. په ګوانتنامو کې تر شاوخوا 12 کلنی بند تیرولو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې تبادلې په ترڅ کې قطر ته راغی او دلته یې د طالبانو په استازیتوب د هغو امریکایانو سره په مذاکراتي پروسه کې برخه واخیسته چې یو وخت یې دی او د ملګري له هر ډول انساني حقوقو څخه محروم بلل او په ډیر وحشت او نړیوالو ټولو قوانینو سره په ټکر یې په یوه لیرې جزیره ګوانتنامو کې په پنجرو کې ساتل. عمري او د ملګري وتوانېدل چې د اوږدو پړاویزو مذاکراتو په ترڅ کې امریکایانو سره توافقنامه ترلاسه کړي چې پر اساس به یې امریکایان او ټول بهرني ځواکونه د افغانستان څخه وځي، 15,000 بندیان به خوشي کوي او د افغانستان په داخلي چارو کې به نوره مداخله نه کوي. راځئ د ګوانتنامو زندان په اړه د مولوي محمد نبی عمري څخه یوه وړه خاطره واورو چې هلته څه باندې تیر شول او په اړه یې د ده څه نظر و. مننه. په مختصر ډول به یو څه ووایم ستاسو د غوښتنې د سوال مطابق او د ملګرو په اجازه باندې، ځکه د مونږ هم د لمانځه وخت دی. دومره به ووایم چې اصل زندان خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم د زندان نه پناه غوښتې ده او حتی یو ځای کې دا هم ویلي دي چې کله یوسف علیه السلام ته هغه قاصد راغلو چې راشه پچا دې غواړي، نو هغې ټلو ټال وکړو. رسول الله فرمایي چې که زه د یوسف په ځای باندې وای لا عجبتو داعی، یعنې دې دا مطلب دی چې د زندان ښه ځای نه دی. خو زه یقیني درته وایم چې د ګوانتنامو وحشي او بدنامه زندان هغه تعامل نوري صاحب میګوا دی او نوري صاحب خو بیا هغه څوک دی چې د کشتۍ زندان هم تر کړی دی، زمانه پخوا باندې شوی و. د ګوانتنامو وحشیانه تعامل ما به خلکو ته دا ویل، ملګرو ته په دې بلاح کې امریکایانو به هغه ثبتول، ما به ورته ویل چې که کله زه خدای خلاص کړم له محبسه او د ما تر مخه چا وویل چې امریکایان انسانان دي، ما یې زه به په ټوپک باندې ولم. ځکه دغه تعامل خلک د حیوان سره هم نه کوي، داسې اخلاق او داسې ګزاره او داسې تړلو شړلو. کوشش دا و چې بندیان څنګه عصبي ضربه ورسوي، څنګه عصبي توان ورسوي، څنګه د حواس خمسه ور ختم کی. دا د دوی کوشش و. د حاصل خلاصه د زندان تقریبا دغه و. جزاکم الله. او یو اخیری ټکی چې کله موږ راوتو او دومره به درته ووایم چې نو الله تعالی ډېر په جګو سترګو باندې موږ د هغې ځای نه راوباسلو او دا بیا ښه خاطره ماته وه په دې ټول زندان چې ما تېر کړی دی، لکه ما چې څه نه وي تېر کړي چې موږ به دوی کتل داسې یو حالت نیولی و، داسې یو غم نیولی و. تا به ویل چې هر یو زوی ته، هر یو کس ته زوی پروت دی، مخکې او پلار ورته پروت دی، هغه مړ شوی دی، هغه ګوري. دومره زمونږ په خلاصېدو په هغه باندې بیا دوی خفه و. خو چون الله تعالی بله خوښه وه، د الله تعالی رضا دغه وه، الله تعالی په موږ ډېر لوی نعمت وکړو، لوی رحم وکړو او الله تعالی د نور بندیان هم زمونږ وروڼه مسلمانان چې هر چېرته بندیان وي زر ته زر راوباسي. نو ملګرو هم تشویش دی، لمانځه وخت دی، بښنه غواړم، ډېرې خبرې دي، بیا که خدای وخت راوستو
ان شاء الله نور به کو ثبت به کو الله تعالی مو وسته خوشاله اوسه ډیره مننه